الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمندو محترم ورونو یو ورور پوښتنه کړې ده چې څوک کوروالی ته آماده سي، د کوروالی په وخت کې یعنی د جما یو ځایوالي په وخت کې چې کله زوجین خاوند او میرمنه سره یو ځای کیږي نو کومه دعا به کوي؟ محترم ستاسې په جواب کې به ووایم چې په صحیح البخاري شریف کې حدیث مبارک را نقل شوی دی په جلد وم صفحه 22 کې تر خپل محبوب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه و ذریاته وسلم نه قربان د ژوند د ټولو چارو او د هرې لارې د هر کردار د هر عمل د هر فعل د هر کار طریقه یې راښولې ده. هغه عمل یې راښولې ده چې په هغه کې موږ د شیطان څخه ساتل کیږو او په هغه عمل سره موږ کامیابه کیږو او په هغه سره موږ څخه الله عز وجل خوشحاله کیږي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر شفقت قربان سم د کوروالی په وخت کې دعا کول چې دغه دوه زوجین هغه خپله د شیطان څخه په امن سي په دغه وخت کې او که الله تعالی جل جلاله د دغه کوروالی څخه دوی ته کم بچی ورکي الله تعالی ورته هغه بچی لا د شیطانه وساتي. څومره مشفق پیغمبر مې و، الحمدلله ثم وثم. الله تعالی دې هر مسلمان ته اول ما ته بیا ټولو مسلمانانو ته د هغه د سنتو د عملي کولو توفیق نصیب کړي. والله العظیم چې په سنتو کې د دنیا او آخرت کامیابی دي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې قال النبي صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اما لو ان احدهم يقول حين يأتي اهله چې که څوک ستاسې څخه وخپل میرمنې ته راتګ کوي ورته اراده یې وي چې کوروالی وکړي نو هغه دې دا دعا وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا دې دغه دعا ووایي اللهم جنبني الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دغه دعا دې ووایي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا ورپسې زیاتوي ثم قدر بینهما فی ذلك او قضی ولد لم یضره شیطان ابدا. بیا که دغه کوروالی څخه الله تعالی و دوی ته کم بچی ورکي شیطان ورته بیا ضرر نسي رسولی، ځکه دوی په اول کې دا دعا کړې ده چې یا الله ما د شیطانه وساته او شیطان هغه ته چې کم رزق راکړې هغه ته هم داسې امن ورکړه چې د شیطان څخه امن کې ولره او وساته. دغه دعا در سره یاد کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبني الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. دغه مختصره دعا ده او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر شفقت قربان دا به موږ عملي کوو. او دغه دعا ما په دعاء اليوم واللیله یعنی د ورځې او شپې دعاګانې چې کوم مسلمانان ورته اړتیا لري دا مې ټولې په یوه رساله په یو کتاب کې راجمع کړي دي او هغه به انشاءالله چاپ کیږي. خو وجه دا ده چې زموږ نور کتابونه هم ناچاپه پراته دي، هر یوه باندې تقریبا زیاته خرڅه راځي، 50,000 شپېته خرڅه ور باندې راځي. موږ یې له خرڅه نه ده برابره کړې ځکه ناچاپه پراته دي. او الله تعالی دې هر مسلمان ته توفیق نصیب کړي چې په دې کې خپله مرسته وکړي او کومو چې مرسته کړې ده الله تعالی دې په خپل مقدس دربار کې ځینې قبوله کړي. انشاءالله الرحمن دغه کتاب چاپ کوو، هر مسلمان ته به الله تعالی جل جلاله ګټه ورسوي او دغه د شپې او ورځې چې کومې دعاګانې د مسلمانان ورته اړتیا لري هغه مو د الله تعالی په فضل او توفیق موږ پشکې راجمع کړي دي.
والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 78 18 434. والسلام.